په تیرو 48 ساعتونو کې سیلابونو سره مل سختو ورښتونو څه باندې 450 کورنۍ زیانمنې کړي دي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې چمتووالي ملي اداره وایي په دې موده کې د هیواد په بېلابېلو برخو کې د طبیعي پیښو له کبله 22 تنو ژوند بایللی او 9 تنه نور ټپیان شوي دي. د دغه ادارې د شمېر پر بنسټ په دغه پیښو کې څه باندې 180 استوګنیز کورونه په بشپړ او نیمه بشپړ توګه ویجاړ شوي دي. دغه راز 250 جریبه کرنیزه ځمکه له منځه تللې او 100 څاروي تلف شوي دي. په تېرو 48 ساعتونو کې د بارانونو، سیلابونو، د کورونو د چت نړېدو او په اوبو کې د ډوبېدو له امله له بده مرغه په کابل، پروان، پنجشیر، پکتیا، پکتیکا، غزنی، کندهار، فراه، بادغیس، بلخ، سرپل، فاریاب، بدخشان، ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو کې 22 تنه شهیدان شوي او 9 تنه ټپیان شوي دي. د دغه ادارې مسؤلین همداراز وایي د روان کال له 4 تاریخ څخه تر اوسه د طبیعي پیښو په پایله کې 109 تنو ژوند بایللی، 238 تنه ټپیان شوي او 9 تنه نور لا هم نه درکه دي. دا یادونې وړ ده چې د وری میاشتې له 6 نیټې څخه تر نن ورځې پورې د هیواد په کچه د بارانونو، سیلابونو، زلزلو او د غرونو د ښویېدو له امله له بده مرغه 109 تنه شهیدان شوي دي، 238 تنه ټپیان شوي دي او 9 تنه لا درکه شوي دي. همدارنګه 1270 کورونه په بشپړ ډول، 5770 کورونه په نسبي ډول او 302 کیلومتره سړکونه ویجاړ شوي دي. په همدې حال کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې چمتووالي ملي ادارې مسؤلینو په وینا په تیرو 14 ورځو کې لږ تر لږه 9000 کورنۍ د سختو ورښتونو او سیلابونو بهېدو له کبله زیانمنې شوي چې دوی ته د مرستې رسونې بهیر دوام لري.